بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د ورور سوال کړی دی چې د میتیازو نه وروسته زما منی راځي، نو آیا زه به د دې نه وروسته زه غسل به کوم او که نه زه چې کله اودس وکړمه نو بیا د هغې نه وروسته هم راځي، د میتیازو نه وروسته هم راځي او د اودس نه وروسته هم راځي، نو زه به غسل کومه که زه به اودس کومه، زه به څه کومه په دې حالت کې؟ الجواب بالله المستعان. هغه دا دی محترمه چې الله سبحانه وتعالی شفا درکړي د دې مرض نه، او دا کوم چې د میتیازو نه وروسته راځي نو دا دی ته ودي وایي، یعنې دې ته مني نه وایي. عام خلک دې ته مني وایي، نو د مني او د ودي فرق پکار دی. یو مني دي، یو ودي دي او یو مزي دي. نو مني هغه دي چې هغه په شهوت سره راوځي، په ټوپ راوځي او هغه سپینې اوبه هغې ته مني وایي. هغې سره چې کله د بدن نه وځي نو بدن سس شي. او ودي هغه دي چې هغه د هغې نه لږ بدلې اوبه هغه سپینې، لږ هغې په شانته سپینې خو لږې سختې، د مني په شانتې خو سختې ده او د مني سره مشابه. او مني چې هغې خپل بوی هم د مني او د دې ودي بوی نه، او دا په هغه وخت کې وځي چې کله سړی میتیازې وکړي. نو میتیازو نه وروسته دا انسان چې کله بیماري د بیمارۍ د وجې نه یا د نور څه مسلو د وجې نه د انسان نه دا وځي، یا یو سړی د هغه دروند شی اوچت کړی که نه، داسې مختلف قسم مسلې انسان کې، نو دا د میتیازو نه وروسته وځي، نو دې ته ودي وایي. او یو مزي دی چې کله سړی دغه کوي د شهوت کې راشي نو هغې سره هغه نرۍ غونده کې اوبه وځي، نو دې کې فرق پکار دی. نو هر چې دغې دي د ودي دي نو د ودي کې بیا غسل نشته دی، په مني وتلو باندې غسل دی، په مني وتلو باندې غسل دی. نو دا خبره یادول غواړي. او دغه چې کوم وځي د میتیازو نه وروسته نو په دې کې غسل نه لازمیږي، بلکې په دغه وخت کې باندې دا مخصوصین ځي او د هغې نه وروسته به اودس کوي. او دا پکار دا ده چې یو سړي ته دا پته ده چې یاره زما د میتیازو نه وروسته دا وځي، نو لږ انتظار پکار دی. چې کله سړی میتیازې وکړي نو انتظار پکار دی، ډایرکټ اودس نه دی پکار، څو پورې چې دغه ماده وځي نو بیا د هغه نه وروسته سړی اودس وکړي او بیا لمونځ وکړي. نو که دی که سړي نه جماعت هم لاړ شي نو خیر دی، جماعت دې لاړ شي، خو چې ده ته دا مسله نه وي او دغه مسله د هغې ختمه شي، نو که جماعت هم تا نه لاړ شي نو خیر دی، ته انتظار وکړه. او په دې کې صرف اودس لازمیږي او انتظار پکار دی چې هغه دغه ماده د بدن نه وځي. هذا والله اعلم.